الله پاک لومبه په حضور پاکم د دې ورځې روزه فرض کړه په نبی علیہ السلام او داغه په امت د هجرت د مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روزه نیوله دا فرض وه لا د رمضان روزې نه وې فرض شوې بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو په مدینه کې يهوديان اوسېدل نو يهوديانو به دا روزه نیوله نو رسول الله مبارک تاسو کو چې تاسو د عاشورې دا روزه ولې نیسئ ناغي وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیہ السلام له فرعون بری ورکړي چې کله موسی علیہ السلام ته او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل نو الله پاک موسی علیہ السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا مرګ مون خورا لاندې کړو لاندې کېدو والای الله وکلا اس فکر مکوي اغه تاسو نشی راناندې کوله زما طاقت تاسو سره قوم موسی علیہ السلام ته وی ته پروا نه لارنا چې کوم اصل لار دا غدي پرې خاو او په غلطه لار رااله دا خو ته په مور رااله وی بس ما ته هدایت هم دغه سي او بو ورغه الله سوکم بحر قلزم ډیر غټ دریاب د مالی دلې زور ته تللی لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصہ ده الله وتوي وی په دې کونټه دا دریاب واه موسی علیہ السلام په کونټه دریاب او پاغي کې لارې جوړش او د موسی علیہ السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې و چې دې سین پورې وتلو بس په پورې وتو شو نو دې کې فرعون راغی په ور ګډ قوم ته وی وبلد زما زور دا دریاب زما د زور موشلو هغه خو بدن ته خدای انا ربکم الاعلى استاسو له خدای نو دا ما توشلید یو پروتوکول مون ورته وایو میلاوش نو موسی او دا قوم په ورانه بلکې بخاری کې راځي چې اسینت دی حیوانات لم خدای او شعور ورکړي نو جبرئیل علیہ السلام په یو طریقه اسور داخل کا نو فرعون سره د ټولو قومونو ورانه په دریا الته موسی علیہ السلام سره د قوم اوته او دیلا د دریا په مینس کیو چې موسی علیہ السلام تعالی فرمایل وی دا کونټه دی واپس دی دریاب لا یوسا نو چې دریاب له کونټه یوسا نو دریاب یو بل سره او جاګي هغه سمندر دریاب نو موسی علیہ السلام سره د ټول قوم خدای دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباہ او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل او د قوم خدای محفوظ کا نو دا د عاشورې ورځ ده يهوديان حضور پاک ته دا خبره کوي نو نبی علیہ السلام مبارک نو موږ په دی وجه دا روزه نیسو د شکرې د وجه کہ زمان پیغمبر موسی علیہ السلام لخدای پاک نجات ورکر خدای بره ورکر سر زمان دا بشران و زمان دا قوم او زمان دشمن چه فرعون دیو دا اغا مرگری دی اغی خدای پاک غرق و تباہ کرد نو منگ دا شکری دا وجن روجنس نو حض دا خبر خود یهودیانو خو رسول اللہ مبارک دا دی خبر ردو نکر او بیا یو ټکی او فرمای وی نحنو احق بموسی منکم وی مونږه ستاسو نه زیات د موسی علیہ السلام تابعداري خو حدمو حقداري تاسو په غلطه د موسی تابع او مونږ په سچ د موسی تابع د موسی په دین کې شرک نشتا او تاسو خو عزیر علیہ السلام ته خدای وای او د خدای زوی وته وای او سجده وته کوي تاسو مشرکین نو موږ د موسی علیہ السلام رښتونه تابعدار یو نو چې تاسو نشه نو موږ به ابنسو نو امر بسیامه نو علما لکی اداوما مخکې به در هجرت نه مخکې نیولا نو صحابه ته حکم وکړو یوم اقر وجو اقص جاری وساته روز افضل ده او دا خبره معلومه شوا چې دا دون برکتی روز د بخاری شریف حدیث دی چې موسی علیہ السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کو او دشمن خدای تباہ کو نو د مسلمان د پردا د خوشاله خبره چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان د پاره دوی خوشالي ده چې دا غ دشمن دا غ پړوان د خدای غرق او تباہ
دا روجه همیشه رسول الله مبارک نیوله. بیا په دویمه هجره کې رمضان فرض شو. چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ وی اوس رمضان روجه فرض شوې نو د عاشورې روجه د هغې فرضیت منسوخ شو. که څوک نیسي ډېره ښه د ثواب دی پکې، او که نه نیسي نو څه ګناه پکې نشته. مخکې فرض اوس سنت شوې، مرتبه یې رالاندې شوې. نو صحابو به بیا هم دا روجه نیوله تر مرګونو پورې، او حضور پاک تر وفاته پورې دا روجه نیولې ده. او د وفات ته مخکې بیا فرمایل لئن بقیت الی قابل، که آینده کال ته پاتې شم لاصومن التاسعه، نو زه به ورسره نهمه ورځ روجه نیسم. د دې وجې نه علما لیکي چې یوازې په لسمه ورځ د څوک روجه نه نیسي. یهودیان په دې ورځ روجه نیسي نو هغې سره تشبیه ده، نو نهمه دې ورسره ملګری کړي، که نهمه نی نو یولسمه دې ورسره ملګری کړي. او بعضې عالمان وایي چې کوم د یهودیان ني لکه زموږ په دې وطن کې نشته، نو که یوازې لسمه هم نیسي نو تشبیه پکې نه راځي، نو خیر دی جایز ده. که څوک ورته مکروه وایي تحریمي نه وایي تنزیهي ورته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روجه ونیوله وی د الله نه پوره امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري، خدای کې شک بیاني، د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي، د یو کال. نو د مارونو زنانو ته هم دا خبره ورسوي، ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکړی. د دې ورځې یو دویم فضیلت دی. ایو حدیث ترته ما ووایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وإن کان فیک کلام. په دې حدیث بعض علماء څه خبرې کړې دي، او بعض علماء دې حدیث ته ضعیف هم بلکې اکثر علماء ورته وایي، خو خیر خبره د فضیلت ته. او زموږ علماء لیکي چې فضایلو کې ضعیف حدیث هم د هغې باندې عمل مناسب دی چې بنده وکړي. حدیث الفاظ څه دي؟ حضور پاک فرمائی من وسع على عیاله فی نفقته یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنته او کما قال. وی چې څوک د عاشورې پر ورځ په خپل بال بچ باندې اهل و عیان د ده په کور کې چې کوم خلک دی او دی ول عموما ډوډۍ راوړي هغې باندې فراخه روزي وخوړه، نو وسع الله علیه سائر سنته، نو راتلونکي غون کال بدله خدای پاک فراخه روزي ورکړي. اوس ګوره لږ ځان په حدیث پوه کې فراخه روزي ورته وایي. فراخه روزي څه ته وایي؟ لکه نور کله دې په کور کې یو روټۍ پخوله چې بچو ګزاره کوي، نن دوه پخې کا. نور کله یې څلور پخولې چې بچي ګزاره کوي، نن پنځه پخې. نور کله د صرف ډوډۍ ولا پخول او ترکاری، نن ورسره خیر د فراخه کله روزي روجي موجي ورسره پخې. نور کله به د خالی روجي پخولې، نن لږه فراخي او غوښه پکې واچي، دې ته فراخي وایي. دا نه چې ډېره قیمتي ډوډۍ پې وخورې. حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ پې وخوره، حدیث کې دا نشته چې ډېرې پیسې ولګاو، نه. فراخه پختو لفظ د تاسو په خپ ويږي، یعنی داسې روټه بچوله ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوډۍ کم شو نور را، بابا روجي خو خلاص شو نور را، بیبي دا غوخه خلاص شو نور را چې غي پریمانه وخوري. پختو کې او ته پریمانه بس ټیک شو خبره. که یو سړی ویره د فراخي دی ته ویم چې نور کله به مې ډوډۍ ورکوله، نن ورسره میوه ورکو، نور کله به مې غوښه په 1 کیلو خوړله، یا په هفته کې به په یو ځل خوړله، او دې ځل نو په 2 کیلو غوښه، او دې ځل به 2-3 سیزونه پاخه کم او په بچو به وخورم. لا خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده، اوس خو پرجونه درکړه ماشاء الله ډک پراته. اوس خلک خو چې د قربانۍ غوښې راوړي نو فرج ته سنبال کې ویښېږي. نو په شریعت کې منع نه دي، صحابه به هم غوښې وچولې، خو هغې به ورسره بل چل کاو، هغې به د قربانۍ غوښې 3 سې کړې. نو یوه حصه به هغه خپلو خپلوانو له او غریبانانو له ورکړه، بله به په میلمنو خوړه، یا یو حصه فقیرانو له یو خپل خپلوانو له، او بله حصه به په خپله خوړه. نو خو به زر نه خلاصېده، ګډان به وګڼ به یې لالو،
مالدار به خان به لالو نو اوچا به نو سنبال به کړ بیا به رست خوړه نو کاغه خپل یو عیسا ته سنبالول شي او تاسو مونږ خو هغه خپل نه ا د فقیرانو سم سنبالو ا د مسکینانو سم سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکی په پرج کې د ټماټرو ځای بیانې او چې تاسو کې دا مشورې له ساتلې ده الکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانۍ غوښه دا شورې له ساتل دا شورې نیت پکې مکاو اسی که ساته نو خیر فرج با الحمدلله تاسو لبریزي لبرې نو په بچو یې خوره وخه په خوره خپل روزي بچو لا ورکه او دا ورکی خلک دا روجه څوک نه نسی خدا کار کوي ځکه مان اکثر خلک دا تپوس کوي یره دا تپوس کم خلک کوي یو دو کسانو دا ټلیفونو کې یاد لري وی غروجه بکله نس لیکن د شلو نه زیاتو خلکو د دې میاش په شروع کې دا تپوسونه شروع کړی دي چې مولوی صاحب هغه چې پراخ روزي ورکی هغه کم اواز ده ابا چوله چې پراخه ډوډۍ ورکی هغه کم ده مې دې کې یو کال پراخی ده او نو زکه د دې تپوسونه کې او د دې تپوس نه کې چې روزه کله ده ځکه هغه کې یو کال ګناه معاف کیږي نو ګناه ته خیال نشته چې معاف شي او دا کال پراخی ده نو دې مار تپوس کوي ابا چته چې دا رجب د زبرګې په میاش راشي یا د شعبان راشي دا خلک وای هغه پراخه روزي چې دا غت په ډیر وځ والا کې ده مونږ د خدای بندا دی کې نه دا پاشوره کې نو دا بس لازم ملزوم غره نه غاڼه چې خامخا داسې ده خامخا نشته پکې یو بهتر کار دی کړي او که کړي ونه کو نو سم نشته لازم به اشوره دا باندې وا چې اشوره دې ته و چې بچو لا خامخا ورکه مستحب کې دا شی نشته چې خامخا به خبره و بچو فراخ روزی خوره نو آینده یو کال بر خدای روزی فراخ کی او روجو نشه د یو کال د روجو ثواب بدل خدای پاک در کی ان شاء الله العزیز زمانو اوس په دې ورځ باندې بعض خلک د عاشورې پر ورځ مقبره ته دا پکې نشته په شریعت مقبره ته هر وخت لشي هغه کې دا تخصیص نشي چې د عاشورې بځې دې کې ثواب ډېر یا د عاشورې پر ورځ مړو ته فایده ډېره نه دا پکې نشته نو ستا مړی ته نه رسی نو التباغوی تا او حسن حسین ندی په دې ورځ حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی ها دویم بس قانونو مسور به او دا دالونه به او په قبر به واچ دا نشته په شریعت کې کته خامخا حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول وان نو اسی او مسلمان لتکی لو باور جوس په اسکا او دا لغله یو 2 کیلو والا چې کورې پاخه مسور والا یو 2 کیلو والا چې کور پاخه وخه والا چې کور پاخه او دا نیتو کې خدای را دې ثواب در رسول الله مبارک غنیاز بن او مبارک نوسی حضرت حسین ته ورس مدا یو فائدہ نو چې په خوره واچه څه فائدہ ده مارغانو ته مچول شي که یو ځای کې مارغانی ورواچه خبر او مارغانو له خدای روزي ډیره ورکړي مسلمان غریب فقیر لا ورکا د دې ورځې تخصیص بنه کې چې خاص په دې ورځې ته ثواب رسي او په بل ورځ نه رسي هر ورځ کته خیراتو کې او ثواب د رسول الله مبارک دې مبارک نو سیته ورو بخې نو فائدہ ده پکې نو دا په قبرونو دا شی اوس خلکو ختم کو په خوا بسب دا شورې پروت دا دنیا بروانه دې قبرونو دلالت کوي او یو بل رواج او شکر دې ختم کو هغه ته به شګلولې بغلولې به ما شومان لکان او جنکه به نو پشکری کې به رحیل کې خاو رحیل به کولو نو چې رحیل کولو کې نو سلور پرې جوړ شي نو دا به پشکور کې پشکری کې خاو او پسر به کې خاو او پکورونو کې بغیر دې شګلولې بغلولې نور څه ټکی و معنی یې نو خلق باغی لس شی ورکاو چا بغنم ورکول ودا د حسن حسین برخه نو پشکری کې بیچ یو ځای کې باغ سلور کور جوړ شي چې راهل کولاو کې یو ځای بجوارو بل ځای بغنم خلق ورکول بل ځای بګړه ورکول دا سينور هغه وخت چې کوم سيزونه
دا ټول ماشومان به د سار نه شروع شو تر غرمې پورې او تر مازدیګره پورې په دې کورونو به ګرځېدل، شګالولې بګالولې. نو خلکو به هغې له څه شی ورکاو. نو وې دا د حسن حسین برخه ده. خدای ته وګوره، د حسن حسین برخه دونه معمولي شی نه دی. د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه، یو ګډه لال کوي ثواب مې غي توبه، یو غوی لال کو ثواب مې وتوبه. نو سوال پکې خلق په کوڅو کې بګردي، دا په شریعت کې نشته. او خیرات د خاص ورځ سره تعلق نه لري، هر وخت کولی شي. دا رواجونو پخوا علم کم و زمانونو، شکر دې اوس علم زیات شو. هر کور کې خدای عالم پیدا، په هر محله کې خدای یو دوه عالمان پیدا کړل. او پخوا په جمعاتونو کې زاړه امامان به غریبانان صرف قرآن به زده کړي، داسې علم نو لکه دا اوس چې کم علم. او ښکلي ښکلي درانه درانه علما موجودو، خو کم و هغه. اوس شکر الحمدلله علم زیات شو، نو خلک پوه شو او په عقل خلک پوه شو، نو دا رواجونه ختم شو. نو اوس د عاشورې څو خبرې شروع چې تاسو یې کوئ، یو روژه او په روژه مې پوه کړئ. دویم په دغه ورځ باندې خیرات، په دغه ورځ باندې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړل، دا مستحب عمل دی. دا به په عاشوره کې کوئ که خیري انشاءالله العزیز. دا دې میاشت کې یو ډېر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی سره، چې د هغه نوم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ډېر محبوب بچی. واه، داسې ښکلي بچی د حضور پاک او داسې نیازبین بچی چې زما په ښکلي پیغمبر ډېر ګران. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث غال پاس درته ویم. یو بیبی رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم له، او پیغمبر علیه السلام ته وی سیب یو خوب می ولید او ډیر خطرناک خوب می ولید. وی ستا د وجود نه مې یو غوښه را پرې کړه او زما په خپل غېږ کې ځولی کې واچو. نو حضور پاک ورته فرمایي رأیت خیرا، وی تا خو ښایسته خوب لیدلی دی انشاءالله. او بیا څه وایي تلد فاطمة انشاءالله غلاما یکون فی حجرک، وی د فاطمه به بچی کیږي او ته به د دیتوب خدمت کې ستا غېږ کې به راغورځېږي. دا خو ښکلی خوب دی. نو فولدت فاطمة الحسین فکان فی حجری کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اقص د فاطمه بچیو شو حسین. نو زید هغه دایتوب خدمت مې کو، نو ما راواغش په خپل غېږ کې مې کېنو. تاسو دا اندازه ولګوئ چې حضرت حسین څوک شو؟ د پیغمبر مبارک د لور بچی، هغه بچی چې دا بیبي خوب کینی وی ستا د غوښې ټوکړه زما غېږ کې را پرېوته. دا حسین د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړه شوه. حدیث رسول الله مبارک. نو یو ځل دخلت یوما، دا ټکې واورئ، علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. و یو ځل په حضور پاک وردن نشم، فوضعته فی حجره، نو ما هغه ماشوم راواغېسته او د رسول الله مبارک غېږ کې مې کېنه. دا حسین. ثم كانت مني التفاتة، وی داسې اخوا مې وکتل، وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل، فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع، وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل، حسین په غېږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدلې. زارو قطار رو رها تھا، د سترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک. قالت دا بیبی وی فقلت یا نبی الله بأبي انت و امی مالکا، مور و پلار میں درنا قربان سو شو،
څه چلو شو ما خو د لنوسې راوس حسین او غېږ کې مې درته کېنو دا خو د خوشحالۍ خبره ده ستا خوښ نوسې دې غېږ کې مې کېنو نو څو شو چې دا ته جاړه د اوښکو نه دي یو شان اوبه را روانې دي الله اکبر الله اکبر وی حضور پاک کو فرمایل چې اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا وستا امت بستا دا بچي وجنی ستا امت بستا دا بچي وجنی فقلت هذا دا بچي دا دما خوخ بچي دا دما نیازبین بچي دا دما گران بچي هذا استفهام دیکھ دا فیدی دی دا نیازبین دا گران دا محبوب دا خشتا بچے کہ ما غیق کے دی با زمامت وجنی بنا واتانی بتربت من تربته حمراء ویتا تخیب جبریل لال او سر خور رولوی دا اغا خور دا چکم زی بستا دا بچے وجلی کے امت با وجه اغا سیو شو دا مام اغا سیو شو للا په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچی چې په غېږ کې به کېنه حضور پاک یو ځل دغسې په منبر باندې ناست دغسې په منبر حضور پاک ناست او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی دا هم درته ویم د دې نوم فضل بنت حارث حارث د رسول الله مبارک ترو د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وطن ام الفضل بنت الحارث دا حضرت عباس بی بی و دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی دا حضرت میمونہ خور و دا حضور پاک خینے و دا دا پیغمبر بچے کم بچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچے چی دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست تقریر کوي او دې کې د حسن او حسین دواړه را روان دي تیندکونه خوري کله ودریږي او کله پریوزي د اغي هم د خپل بابا سره ډېره زیاته مینه نو چې کوم ماشوم په منډه را رواني او نیکه سره مینه نو درس خوري چې زر او رسم زر خو نه چې راتلی جمعات کې را روان دي او درزونه خوري یو درز بل درز بل درز الله اکبر د دواړو جهان مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه روچت کړ یوې په دې رون کې نو بلې په دې رون کې او فرمایي وی صدق الله زما رب رښتیا ویلي دي انما اموالکم و اولادکم فتنه استاسو مالونه او استاسو بچی غټه ازمایش وی دا دواړه بچی مې ولیدل چې درزونه غوښتل مال راتل وی ټینګ نشم نو ور پاسې د روچت نکلو په غېږ کې مې کېن تقریر یې وته دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرېښودو دا مې کېنو څومره ګران څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا او یو حدیث ته تبل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي اوه عقبه ابن حارث وی حضرت عقبه وصلى ابو بكر العصر حضرت ابو بكر صدیق تبا دیگر منذ ثم خرج يمشي ومعه علي ما زگر منذیو که بار روت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرأى الحسن يلعب مع السبيان دا بل مشرور حضرت حسن دا ماشومان سره لوبې کول لوبې ماشوم کن فحمله على عاتقه حضرت ابوبکر روچت کو کوګه کېل او سوي بأبي زما دې د پلار پر رب قسمی شبیه بالنبی صلی الله علیه وسلم لیس بشبیه بعلی قسم په خدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دی د علی په شان نه دی علی خندل
او بل حدیث کې سره دی وی حسن نیمه بره سکه د پیغمبر سره یو شانو مشابه او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډه او د حسن یو شانتی او د رسول الله مبارک کونډه او په او چالو ګرځیدل او د حضرت حسین یو شان یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او په حسین تقسیم کړي حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسه دي دوړو وسو فضیلت ده وي کتا څه ته پته ولګي چې مسونه ظلم کړي څومره زیاتې کړي دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه دا نو سه په بدل تکینول هغه مبارک اوګه چې دا قیمت نشتا هغه برکتی وګه چې د قیمت نشتا او د خپل مسیح حسن پاغه وګه باندې کېنول دي نو یو سړی په لار روانو نو د ماشوم ته وی نعم المرکب یا غلام الکا نعم المرکب رکبتا نعم المرکب رکبتا یا غلام بچي په ډېر عجیب سورلی رسول الله لکه مرکب سورلی دے ډیر اعلی ډیر قیمتي ډیر مزیدار رسول الله مبارک سو فرمایل اوهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلی ډیر مزیدار د سورلی زم او شاه سوار ډیر مزیدار حضرت حسن دا بچیم چا پرې نه د یو ظالما یو خزا او لمسول او زهر او ته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو علی رضی اللہ عنہ قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نبره زما بچی حسن د رسول الله په شان دی د نیمه لاله زما بچی حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی په ترمذی کې راځي حضرت انس وی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو اهل بیتک احب الیک د کور په خاوندانو کې د سوق وخت قال الحسن والحسين حسن وحسين مخوخ خدای رسول مینه نو چې د دوارو جهانو سردار به فاطمه کرلا نو وی ادعو لی ابنیا مال بچی راو غواړه شاب خپل ځامنې نو کنه ادعو لی ابنیا زما بچی راو غواړه نو غیبه ولا راوستل نو فیشمهما ویزمهما الیه نو ځان ته به را پیوسکل دي سینې پورې جوخ به کړل او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ریحانتای من الدنیا دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده کشمالو میرے کشمالو چې څنګه بنده بویم با ځان ته یو ځای کل دي سینې پورې جوخ دا مینه ده دا محبت ته او دواړه به بوئی کړل بوئی لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا پرې نه خو دیم شهیدان کړل حضرت سلمہ سوئی رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت على ام سلمة ام سلمة ام المؤمنین دا باغی ور داخل شما وهي تبکی جاری ام سلمة جاری ما ورتوی فقلت ما یبکی کے سشید جاری ولی جاری قالت ام سلمة دا مسلمانانو مو ام المؤمنین فرمائی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام حضور پاک میں خوب کیوں لیدا حضور پاک میں خوب کیوں لیدا وعلى رأسه ولحيته التراب پسرو گرے دا خورو ڈکاو د دوارو جهانو سردار میں پخوب کی اولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب گر مبارکم د خورو ډک دا او سر مبارکم د خورو ډک دی نو ما وتوی مالک یا رسول الله دا الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په گر دی دوړي الوتی دی خوري الوتی دی وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين آنفا اسرالم حسین شهید شد آغا میدان نرالم
د خپل بچی شهادت مې په دې خپلو سترګو ولیده چې زما امت زما بچی مړ کړ. څومره ظلم وشو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په سینې پورې دی او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک په دې رونی خوت او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي. حضرت اسامه ابن زید وی ترکت النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت وساجت نو د شپې حضور پاک لورل فخرج النبي صلی الله علیه وسلم وهو مشتمل على شيء وی حضور پاک وته صادر پس خور کړي غیق کې سشیو خو پټ صادر ولا ادري ما هو وما تپته نه وجه دا سدي فلما فرغت من حاجتي جما خپل ضرورت پورا کو ما هذا الذي انت مشتمل عليه دا الله رسول صادر کې سپټ کړي صادر دې پچا خور کړي دي فكشفه صادر لری کا فاذا الحسن والحسين على ورکه نو دا دواړه ماشومان په غیق کې کېنول حسن او حسین په نیمه شپه کې صادر په خور کړو او بیا څه فرمایي رسول الله مبارک وی هاذان ابنای و ابنتا ابنتی دا مې بچی دي او د لور بچی مې دي اللهم انی احبهما یا الله زما دا دواړه ډېر خوښ دي واحبهما تو سره مینه وکي واحب ما يحبهما او جدي سره څوک مینه کوي خدای تاوي سره مینه لیکن مینه وسره شو که ظلم ورسره شو ظلم اغه بچی چې رسول الله مبارک فرمای الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه د جنت د ځوانانو سرداران وي او رسول الله مبارک فرمای د ترمذی حدیث ته قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين علي وفاطمه وحسن وحسين انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم چې دې سره چا جوړي د دوی سره څوک مینه کوي زما او سره جوړه ده او چې دې سره څوک جنگ کوي هغه سره به زه جنگ کوم. څومره ظلم دوی سره لیکن دې کوفیانو ظالمانو شهید کړ دې کوفیانو ظالمانو شهید کړ. یو ځل رسول الله مبارک د حضرت فاطمه د کور مخه ته حضرت ابو هريره وای نو التوي اسملوکا اگر روان کارشتا ماشوم دې کړه روان ته خوش تبه نه یعنی حسن نو وی دلک سات پس را منډ کړی نو رسول الله مبارک ته ورتر غاړه وته یا الله زما د سره مینه د خدایا یسوب د سره مینه کوي نو تم ور سره مینه کوه. حضرت بر ابن عازب وی کہ رسول اللہ مبارک کو کڑو او دعا وکړه اللهم انی احبه فاحبه خدای د سره زما مینه ده تو ور سره مینه وکي. دا وختو شړای چې په خوا به خلکو جمع کې چولا اغه راغی حسن ابن علی داخل بیا حسین راغی شړای کې داخل کو بیا فاطمه رااله هغه هم شړای کې داخل کړه بیا علی راغی شړای په هغه خور کړه او بیا سوی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یو دعا ده خدای مو پاک کا الله تاسو پاک کړي دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه. لیکن زمارونو دغه چې دی دا بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لورلم کنه وی ساجت مې مو پورا وی بیا صادره چولې په چا باندې وی مې چې دا سدي وی حسن او حسین دي نو دې وخت کې تاول را استدي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ رااله او پړون بي د زمکه تاراله ردینه مخکې زمکه ته نه وراله ملك لم ينزل الارض قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای نه اجازه غوښتل چې مکه ته زمال اجازه راکا او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورکړه افرشتره له په سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خزو سرداري او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار. زمارونو دا هم ورکنه دام شوی دي لیکن ظلم سو شو
ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلقو غوښتل چې راځه د یزید په مقابله دغه د کوفه خلقو شهید کو بحثی کسانو بحثی په بحثی کسانو کې دعاو یا کسان شهیدان دعاو یا کسان چې هغه کې اهل بیت د رسول الله مبارک تقریبا 120 او باقی دون صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانا د پیغمبر د غنیاز بن وسیل د کوفه گورنر عبید الله بن زیاد د غسر یو نو هغه ته لکه سین کې څوک چاته یو تحفه ډاله پیش کړي نو عبید الله بن زیاد ته د رسول الله مبارک د نوسی سر په کاسه کې پیش کړي حسن صحیح روایت ته عبید الله بن زیاد ته په کاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړي نو چې پیش یې کړ نو سره یو دکیو یو چوکاوا هغه چوکې د حضرت حسین د پوزه داسې و وی خلک وی داسې ښکلې دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وای دی بم د قیامت پرز د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نسی وای نیاز بین چوکا و سره د پیغمبر د حضرت حسین دا پوزه پی وای پیتا خلق وی دا خپل حضرت انس وی مال غسر الله ما لری کا چوکا ظالما زما د قسم د الله په ذاتی چې ما رسول الله مبارک لګل چې دا پوزه خپل کړی دا ظلم شدت پیغمبر مبارک د نوسی سره حضرت حسین او ممراو غوښته او می شهید کا او وتوی د یزید بادشاہي به منه نه د یزید بادشاہي نه حق ناجایز ولی ومن تاسو رې سره غوښتم ولی مرګ لراو او په بے دردی شهید کا زه افسوس کوم زمانو حضرت عثمان دے خلق شہید نہ کر چا شہید کر جزان دے مسلمانان حضرت عمر شہید نہ کر حضرت علی شہید نہ کر حضرت حسن شہید نہ کر زیم دا سمر علماء دے خلق شہیدان لگیا دین خطری دے دنیا غٹ غٹ علماء شہیدان پر نو زیم کہ دا ما اسز لکی را دی کہ دا دمر غٹ علماء دیلا چا اللہ سنگ ور دی سپینګرو علماء لره چې الله څنګه ورځي دا په یو د کم را ورځيږي بیا هم حضرت حسین له لاس څنګه ورته د پیغمبر نیاز بن بچی له لاس څنګه ورته اکم لاسو چې په غشي په د غزار کو په د ګورګړو یې وشته اس کم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیاز بن بچی نه سر پرې کاو اکم بدبختو چې بیا گورنر له پتو فکه پیش کړي سر اکم بدبخت او چې کاسه کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کم بدبخت او چې پچوکا ولا پوزو او الله غسر سوکل مشکات کې راځي او عقبا د خدای مسلمانان مسلط کړولې مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او اذا چې ورلما نو خلق به قد جاءت راغلا مجدا سیادی وی چې سر مچت کړ یو مارو حیما اراغی او د دې عبید الله ابن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نوسې په کاسه کې سر پیښ شو د پسویمو کې باغمار نه غیب بشو بیا به وت الله بیا به مار راغی په دې سرونو دا سرونه شیندلې پراتور دي ظالمان بیا به مار راغی په دې سرونو بغردید او نور سرونه به پرې خو دلو د دې گورنر عبید الله ابن زیاد په مکه بننه وت او غیب بشو بیا بر هغه سزا ول خدای په دنیا کې ورکړه خدای وتو خپل خلق ته چې په داس پیمه د حضرت حسین پوز له غزار ورکړه د مرګ نه پس سر ته پرې کړې دي سر به پرې کېږي پرېشر او د پوز له غزار ورکړې دي پوزه کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه وو ظالم خدای نه پرې
ظالم خدای مردارای هغه د کوفی خلکو باندې تردنه پورې عذابونه زیراځي یو عذاب په نه پاتې ولا خبره ده چې د پیغمبر موسی څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ولا خبره نو دیر ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دیر ورځ باندې شوی زیاتې شوی ډېر ظلم شوی تمارونو دا مې د دې ورځې متعلق تاسو ته حالات بیان او باج علماء لیکلي دي چې په دې کې یو لس غټې کارنامې نورې شوي نو دا د عاشورې ورځ ده اوس به تاسو په دې کې څه کوئ بس تاسو لما چې کوم عمل دی هغه درته وښود یو روژه شوه که خیر انشاءالله یاده شوه او یو به که خیر خپلو بچو باندې پراخه روزي انشاءالله دا د دې ورځې برکت دی او د دې ورځې فضیلت دی